ډیر خنات دا خو رحمان بابا خو ټوله شاعري داسې ده او بیا دغه نه کوم ناتیه شاعري چې کومه ده نو په سړي په زړه کې سم د روحانیت سمندر چې کوم د سم راپاره او د رحمان بابا په دې شعرونو کې چې کوم اثر دی او د رحمان بابا د مینې اثر او هغه د مینې رښتینولي چې کومه ده د رحمان بابا په دې کلام کې په چاپوسه چې په غورځنګونو ځکه چې دا څوک موري خامخا به اثر کوي ځکه چې په دې کې د مینې هغه رښتینولي ده او د مینې هغه سوز دی د مینې هغه تاو دی په دې شی زه خو وایم چې هر پښتون له پکار دی چې هغه په کور کې د خوشحال بابا او د رحمان بابا دیوان خامخا وګوري ما اگر زه د رحمان بابا دا شعر واورید تاسو وګورئ چې هغه په سونو کاله مخکې شعر ویلې دی او د نن د حالاتو ته وګورئ وایي په سبب د ظالمانو حاکمانو په سبب د ظالمانو حاکمانو کور او ګور او پیښور درې واړه یو دي بالکل توس اندازو لګو په سونو کاله مخکې ویلي دي نن چې پیښور کمالات زموږ د لرو په وطن کمالات څومره په برابر دي بالکل جی ممتاز صاحب تاسو مزاحیه شعر او شاعري چې وته وي طنز او مزاح ټوکو ټکارو والا شاعري هم تاسو کړې ده لیکلې ده نه جی ما بالکل نه ده کړې خلق خندول چې کوم دی دا خلق خندول دا ډیر ګران کار دی جی بالکل او بیا د مزاح نه چې موږ کم مطلب واخلو چې دا صرف خلق خندول دا موږ لکه د مزاح نه یو ډیر کم مطلب یا داسې یو سطحي معنا مزاح چې په کوم په اصلي مانو کې دا نو هغه دا ده چې په خندا کې او په ټوکو کې او داسې سیریس د کار خبره طرف ته د کار خبرو کولو ته د ټولو خلکو پام راګرځول پیغام ورکول بالکل د خلکو پام راګرځول دي خو په خندا نو دا ډیر ګران کار دی چې ما دا سونه د مزاحیه شاعري نه ده د چا شاعري نه تاسو ډیر زیات متاثر یې دا ډیر زیات کسان دي او خاص کر په موږ پښتنو باندې خدای پاک داسې فضل کړی دی چې د رحمان بابا نه د خوشحال بابا نه د حمید بابا نه د علي خان بابا نه د کاظم خان شیدا نه د حمزه صاحب نه د کلندر صاحب نه د اکرام الله ګران نه د رحمت الله درد نه او د عبدالرحیم مجذوب نه داسې چې ترازی په دې دغه کې نو داسې یو لړۍ یو لین دی نه ختمېدو والا نو په دې کې دا خبره ډیره ګرانه شي چې زما کم شاعر ډیر زیات خوښ او دغه زه په اسانه ویلې شم چې دا ټول زما خوښ دي او زموږ مشران دي او دا ډیر قابل قدر خلک او دې نه مو زده کړو او بالکل ممتاز صاحب زموږ نن سبا ډیر داسې شاعران دي چې هغه شاعري پټي لکه استاسو غزل خوښ شو پکې لغونتي بدلون وکړو هغه غزل په خپل نوم باندې شایع کړو خلکو ته وایي چې دا مالک کړي دا تاسو سره چرته شوی دا په ساده دغه کې به وي خورشید خان چې شاعر خو هغه ته ویلی شي چې هغه شعر لیکي جی پټي نه جی بالکل نو که څوک شاعر دی هغه به شعر پټي نه شعر به لیکي شعر به تخلیق کوي شعر به جوړي او نو چې شعر پټي نو دا خو شاعر نشو دا شاعر نشو خدا سه چې څوک کوي نو بیا تاسو باندې څنګه لکه تاسو سب هغه ټیم کې تاسو ته غوسه درځي شعر دا ولې داسې کار دی کسو کو پدې کې بدلون راوړي اصل کې خبره دا ده چې د غوسه دغه د دې د پادبي دغه کې د تسرکه وای پادبي اصطلاح کې چې څوک داسې زونه کوي کړه او غوسه خو خیر مونږ ته نه راځي مونږ نه خدا سي مونږ سره داسې شی هم نه دي ونه مونږ دومره غټ شاعران چې څوک دی راشي زمونږ کلام دی ولیکي خو که په حیثیت د یو شاعر هر څوک د هر چا کلام لیکي یا په هغې باندې خپل دغه کوي نو په کار دا ده چې اول خو دا کوي نه که به یو سړی متاثر شو د چا نه او د هغه تاثر لاندې هغه شعر ولیکلو نو ادبي دیانت دا دی چې هغه دی ولیکي چې دا د فلانی شعر دی او ما د دې په تاثر کې لیکلی دی یا د اردو شعر دی یا د پښتو او د مزې خبره چې غوسه خو هغه چاله ورځي که نه څوک چې د جیپاس موبایل ونه ګټي او چې څوک یې وګټي نو هغه ته ډېر بد رد وي دا جواب خو ماله م راته که نه ما نه به دا تپوس کړو نو تاسو څنګه پته ده چې زموږ په دې خپرونې کې تاسو ته مونږ یو سیګمنټ ښایو او په هغې کې زموږ چې کوم نور قرباني دي هغې ګرځي هغه ستاسو په دې ښارونو کې ګرځي پوره گلف کې هغوی ګرځي پوښتنې دی نه کوي چا چې جواب ورکړه هغه به د جیپاس یو ښایسته غوندې کې موبایل چې دی هغه ګټي خو دې وخت کې مونږ سره وخت شوی دی یو وړې غوندې کې د ما خلو د هغې نه پس بیا موږ خپل پروګرام ته راځو مرحبا